طالبانو شیعگان له دې آیات نه استدلال کوي چې موقت نکاح جایزه ده. موقت نکاح چې دوی صیغه ورته وایي او عربي کې ورته متعه نکاح وایي دا جایزه ده، جواز لري. یو د جواز دلیل یې د آیات فما استمتعتم به منهن د دې نه استدلال کوي. طالبانو د مونږ جواب دا ده که دې آیات نم دوی استدلال وکي مونږ بیا خبر کوو. مونږ نه وایو چې متعه په اسلام کې له اول نه بیخي حرامه وه. د خیبر په جهاد کې موقته نکاح جایزه سوه، بیا طالبانو حرامه وګرځول سوله. د مخکې له خیبر نه حلاله وه، د خیبر په جهاد کې د نکاح د متعې دا حرامه وګرځول سوله. بیا حرامه وه، بیا په فتح د مکې کې غزوة الاوطاس په دې کې بیا حلاله سوله، 3 ورځې حلاله وه. بیا تر ابده پورې طالبانو بیا څوک حرامه سوله. نکاح د متعې دا بیرته حرامه ګرځېدلې، مؤبده ګرځېدلې. نو که دې آیات نه دوی استدلال هم وکړي موږ وایي دا بیرته منسوخه سوې ده، طالبانو نسخه پکې راغلې ده. او یوه خبر دا ده طالبانو لالاګانو که تاسې دې خبرې ته فکر کړي چې دا موږ او تاسې کومه نکاح د محللو د محلل کوو، هلته هم ګورئ نکاح څوک ده، موقته نکاح د فکر تم پام وي. الله پاک مو د علم په لباس باندې ملبس کا. سړي ښځه په 3 طلاقونو طلاقه کړله، بیا حیلهګر ملا ته راولي، دی ورته وایي چې زه به یو دانه درکمه، نو بس په نکاح به یې کې ورته تیس مستعار انده په عاریت ورته ونیو، بیا یې دا موقته نکاح د قبل شی. جواب راکوي طالبانو دا موقته نکاح د قبل شی چې دا به یې ورې درته هغه کي، بیا بیرته چې هغه کړه بیرته به بیا هغه کي، بیا چې هغه سوله نو بیا به بیرته تا هغه کي زتي. نو خدا خو طالبانو ولې موقته نکاح نه ده، یوه شپه به ورسره تېروي. دلته مو بیا ولې خولې ماتې دي چې هره ورځ نارې وهي چې موقته نکاح د شویګانو مذهب ده. دلته چې په دین باندې عمل نه وي او حیلهګرو ملایانو ته دین په لاس باندې ورسي، دا هم څوک ده. بیا م وایم طالبانو نکاح د محللو د محلل که بالفرض وسي، اول میړه ته حل راځي، اما دغه حیله روا ده که ناروا ده کبیره ګناه ده. لعن الله المحلل والمحلل له. یو علت دا ده چې دا نکاح موقته هم د طالبانو. نو الله پاک مو ډیر وارې مانه د دې مسلې پوښتنه سوې دي، داسې په 3 طلاقونو څه حیله راوښیمل، زه حیلهګر ملا نه یم. اسلام کې ناروا ده طلاقه کړې، طلاق د حیلو پسې اوس ګرځي. او بعضې علما وایي روح الماني ځتینو طالبانو ورته که د خو بغداد کې اوسېدلی هلته شویګان ډېر دي طالبانو. ابن عباس رضی الله عنه نه روایت ده، عبدالله ابن عباس به نه منل، هغې ویلې چې اوس هم متعه نکاح شته ده، هغې نه بیرته رجوع عبدالله ابن عباس صاحب کړې ده. په دې باندې اوږد بحث کوي. او یوه خبر دا ده شویګان وایي، امامیه شویګان هغوی وایي چې زمانه د رسول علیه السلام کې استمتاع کېدله، متعه نکاح وه، د ابوبکر صاحب او عمر رضی الله عنه له دې نه منع وکړله. دا څنګه کوي؟ تر هغه وخته وه عمر صاحب منع وکړله. نو علامه شهاب الدین آلوسی رحمه الله د دې جواب کوي چې نه، دا داسې چل و د عمر صاحب زمانه کې بعضې خلکو څوک کوله، متعه موقته نکاح یې کوله، هغوی ته حکم د نسخې نه ورسېدلی. د صحابه خو داسې نه ول چې ټول په مدینه کې راټول ول، کوچانی ژوند و، ایمان به راوړ بیا به لاړل، خپلو هغه دشتو کې به اوسېدل. بیا عمر رضی الله عنه په خپل خلافت کې مطلقا بندیز ولګو، وی ویلي چې چاته د نسخ حکم نه ده رسېدلی، خبر دی د دې نه بعد هم منسوخه ده، تاسو ته به خبر نه وي رسېدلی. داسې نه ده بنده کړې چې هلته بیخي مطلق حلاله و د دې بنده کړي، دی د نعوذ بالله شارع ګرځېدلی، بلکې هغه کومو چاته صحابو ته چې د نسخ حکم نه و رسېدلی په هغوی باندې بنده کړله چې دا منسوخه ده، تا ته به خبر نه وي رسېدلی. نو روح الماني د هغې جواب کړی ده. او روح الماني وایي نکاح په لفظ د متعې جایزه ده او که نه ده جایز، په دې بحث کوي نه ده جایزه.